لکه تکړه شه که نه ګنټه دې وشه ګاډی یې اوسه پورې خالي نه کړه مړه بچي را کوز کړي نو بیا ورته اوبه دانه وکړه خیرات له به هم تګ غواړي تکړه شه چې دا ګاډی خالي کړي بیا دا اوبه هم راډکې که چې چرګانو ته خو تازه اوبه واچوې که نه ګرمي ده مسلمانه شابه هغه رجسټر هم راوړه چې بیا حساب کتاب وکړو شابه زر کا یاره د انسان یو نیک یو کار ورته حواله کړي د خدای د نامې نظر شمه نو ټول دکان ته راغلي دا څه نیکان ځان له څه بل روزګار روان کړي د خدای خاطر وکړي یو کس راته وایي نو بس کار به کوم څوک وایي کاپۍ راوله څوک وایي چرګانو ته اوبه وي څوک وایي خیرات له به ځو دا تاسو دا څه کوئ یاره لکه ته خو عجیبه خبرې کې په سوال یې در باندې کومه خو دا کار دی دا ډیپټي به کې نه دا ټول کارونه دي که نه د ماښامه پورې ډیپټي ده او خیرات له دې پکې چوټي در کومه لاړ شه بیا که نه دا خدای دې خیر وکړي خدای مې دې دا ګناه معاف کړي نو دا امیر صاحب راشه لږ ثواب به دې وشي مړه څو چرګان را سره کوز کا زمونږ یو نیک نه دی که نه نو یو به دغه ځای نه اواز کوي بل به دغه ځای نه اواز کوي یقین دې وشه چې تبو برباد یې کړو راځه راځه راوړه ښه هغه چې به زر قصې ختمه وکړه ورګه ورګه راځه 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 زر د نه وځي که نه ټول لانجې ولې کې نیکه بس ګاډي خو مې هغه مرغیدانې ویلم تش کړه او دغه هم معاینه یې که داسې کور کې داسې بیماري ده که نه ما یې که داسې اډوانس کې لږه تنخوا میلاو شوه نو کار به ډېر ټیک شي څه ویې زه خو نه اورم دی که دغه یې دا ما یې که د دې میاشتې لږ اډوانس هم میلاو شو که نه لږې پیسو ته ضرورت دی یو واده هم دی لږه بیماري هم ده نو ما یې چې پیسې ډېرې لګي نو ما یې که اډوانس کې راته لږه تنخوا میلاو شوه نو ښه به وي یاره دا لږ څه و یار بیخي زه خو څه نه اورم دا ته څه ویې دی که زه بیا ما وایم که اډوانس تنخوا راته لږه میلاو شوې اډوانس که نه کور کې لږه بیماري هم ده او یو واده هم د پیسو ضرورت دی نو ما یې که دغه بلې میاشتې هم راته اډوانس لږه میلاو شوه پیسې دې لږې زیاتې راکړې اډوانس که نه نو ښه به وي که نه دا وایم بیخي مې وانه اورېدل چې تا څه وویل دا ولې نه اوري یار ای نیکه اډوانس تنخوا مې لږه پکار دی اډوانس د دې را روانې میاشتې هغه مې هم پکار ده ته کښېنه دې کورسای کې که تاسو واورېدل خو بیا ما ته ووایه ولې څنګه ته کښېنه ها اوس وایه نیکه ما وی اډوانس تنخوا مې پکار ده لږه که نه کور کې بیماري هم ده او یو واده هم دی نو ما یې که لږې دغه بلې میاشتې پیسې دې مو سره راکړې نو ښه به وي لږه ښه تا چې د دې بلې میاشتې اډوانس مې دله درکړه دغه بلې مې دله درکړه تا خو د دریو میاشتو اډوانس اخیستی دی وا دې اورېدل نه نیک اواز خو دې نه راځي دا ولې دغه خو چل دی که د دریو میاشتو اډوانس تا اخیستی دی دغه به کله راکې چې ته اوس نور یم اډوانس غواړې دا څه وایي نه اورم نیکه راځه پر کورسۍ دې کښېنه دې کورسۍ کې ما ته مسله ښکارېږي چې خو اواز بیخي نه راځي ښه دغه چل دی که نه ګوره ښه هغه مرغي دادا راوړی لکه